زیبا ګلې مهرباني وکړه زما خبره واوره. زما له لارې لرې شه. ما اورېدلې چې ګواکې بختي رحمان بیرته نه راځي. زه غواړم له تا سره واده وکړم. زه پر خپل میړه باور لرم. ما نور مه زورو او زما له لارې لرې شه. زه به په دومره اسانۍ له خپلې خبرې تیر نشم. بیا به هم در سره د خبرو هڅه وکړم. زه ورک شه او دوباره ماته لاره کې ما ودروګه. مهرباني وکړه نور ما مه ټنګو. ولې زما خبره نه مني؟ زه پر خپل میړه وفادار یم. که هر څومره فشارم وي زه به هیڅکله له سپین خان سره واده ونه کړم. زما میړه په کور کې نشته. خلک وایي چې مړ شوی دی، خو نه، بختي رحمان مړ نه دی، هغه ژوندی دی. بیګا شپه زما کور ته د سپین خان کسان راغلل. هغوی راته وویل چې له سپین خان سره نکاح وکړه، خو ما ونه منله. زه ستاسو خور نه یم، ستاسو عزت نه یم. ولې زما پوښتنه نه کوئ؟ ولې زما غږ نه اورئ؟ دا خبره به همداسې نه پرېږدو. سپین خان به راوغواړو او د ټولو خلکو په وړاندې به ترې پوښتنه وکړو. انصاف به کېږي او حقیقت به معلومو. لومړی به زایبه ګل ته زنګ وهم. زایبه ګله ځواب راکړه. ولې ځواب نه راکوي؟ حسینه، زایبه ګل زه هیر کړی یم؟ نه، زه به پخپله کلي ته ولاړ شم. زایبه ګلي زما خبره به مني؟ مهرباني وکړه ما په خپل حال پرېږده. زه به تا همداسې پرېنږدم. که زما خبره دې ونه منله بیا به دې سختې ستونزې جوړې شي. سپین خانه، ته د دې کور نه ولې راوتې؟ ټول خلک راټول شئ، نن به دا خبره حل کوو. سپین خان نن سهار زما کور ته راغی. زه یې ویرولم او بې ادبي یې راسره وکړه. زایبه ګلي، ستا په نظر د سپین خان سره څه وکړو؟ زما غوښتنه دا ده چې د سپین خان لپاره د کلي د دود او انصاف له مخې داسې پریکړه وکړئ چې بیا هیڅوک د بل چا عزت ته زیان ونه رسوي. موږ د مشرانو پریکړه منو. سپین خانه، ته ولې د زایبه ګل کور ته تللې وې او هلته دې څه کول؟ زایبه ګل سره زما خپله خبره وه. ستا د کار په اړه موږ ته هر څه معلوم دي. په دې کلي کې داسې چلند هیڅ کله نه منل کېږي. د کلي مشرانو د زما ډیره بې عزتي کړې ده. زه غواړم چې د انصاف له مخې پریکړه وکړې. د ده د عمل لپاره به د کلي د دود او انصاف له مخې مناسبه پریکړه کېږي.
زه د کلی د مشر خبره نه منم. زه په هیڅ صورت خپله پریکړه نه بدلوم. په دې کلی کې به د زور او ګواښ ځای نه وي. بس نور شخړه مه کوي. دا خبره به د انصاف او قانون له مخې حل کیږي.